أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لن أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. رب العالمین د 15مې سپارې په آخر کې او د 14مې سپارې په اول کې د عبرت نه ډکه یو واقعه ذکر کوي. د قرآن شریف په مضامینو کې یو مضمون قصص دی او الله قرآن شریف کې فرمایي وی دا واقعات چې ما ذکر کړي دي دا مې د عبرت لپاره ذکر کړي او د قرآن شریف په لویو مضامینو کې دا لوی مضمون دی. کله د موسی علیه السلام ذکر یو ځل نه بار بار په مختلفو سپارو صورتونو، کله د عادیانو ذکر، کله د ثمودیانو ذکر، کله د نوح علیه السلام ذکر، کله د عیسی علیه السلام واقعه بیانول. دې کې ډېر زیات حکمتونه دي. دا د مشغولتیا دپاره نه چې خلک وایي ډېره ښکلې قصه ده او خلک به مشغول شي. ما سوا د یو دوه درې واقعاتو نه نور واقعات الله ټول یو ځای نه دي ذکر کړي. د یوسف علیه السلام واقع یو ځای ذکر کړي، د ذوالقرنین یو ځای ذکر کړي، دا اوس چې زه راته وایم دی یو ځای ذکر کړي. داسې یو څو نور هم شته او باقي یو ټوکړه یو ځای ذکر کړي ده په قرآن شریف کې چې خلک دې عبرتونه والي او په مقصدونو خلک پوه شي. بعضې کافرانو د حضور پاک نه تپوس وکړو، د نبي علیه السلام نه امتحان اخیستی. وایي هغه کوم سړی و چې موسی علیه السلام د هغه نه د زده کړې دپاره سفر کړی، نو حضور پاک د وحی انتظار و. نو الله پاک ورته دا آیتونه راولېږل چې هغه حضرت موسی علیه السلام او په بخاري شریف کې راځي چې دا بل موسی نو، دا د بني اسرائیل موسی چې کوم پیغمبر تیر شوی دا هغه موسی علیه السلام فرعون سره چې د چا مقابله راغلی. او په ټول مخلوق کې د حضور پاک د امت نه پس زیات مخلوق به د موسی علیه السلام زیات امت او د ده امت به په زیات تعداد کې زمونږ د امت نه پس په زیات تعداد کې جنت ته ځي. نو دا واقع الله نازله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څه د احادیثو په رڼا کې به درته وایي چې یو ځل موسی علیه السلام بني اسرائیلو کې ولاړو تقریر یې کوو، وعظ موعظة بلیغة، ډېر فصیح او بلیغ او خشته طریقې سره بیان وکړو. وجلت منها القلوب، د خلکو زړونه ویرېدل، داسې تقریر یې وکړو. وذرفت منها العیون، او د خلکو سترګې وبهېدې، وجړل خلکو. بعضې وخت کې یو تقریر کې اثري د انسان په زړه باندې او د انسان په وجود اثر کوي، نو بدله ژړا راولي. او هغه تقریر په خلکو اثر کوي چې کوم دړه نه وځي. فارسی بانان وی اردل از دل خیزت بر دل رود، وی دړه نه چې کومه خبره وځي ناپړه لګي. کومه خبره چې دړه نه ني او صرف د خولې نه نو هغه په انسان اثر نه کوي او سحر اثر کوي. بیا نو موسی علیه السلام پیغمبر و خشته ښکلې بیان یې وکړ. ممکن ده چې د آخرت بیان یې کړي یا د جنت د دوزخ په حدیثو کې د دې ذکر نشته. نو خلکو وجړل او سترګې وبهېدې. نو یو سړی مجلس کې پاڅېد،
اوس هم بعضې خلک چې ښکلي تقریر وکړي نو دا خلک ویې لکه دا د نه غټ عالم بل نشته. نو ده نه یې مخ په مخ تپوس هل تعلم احدا اعلم منك؟ ستانه زیات پوی تا ته معلوم دی؟ ستانه زیات څوک پوی وي په بندګانو د خدای کې؟ نو موسی علیه السلام وی لا نه، مطلب دا چې زما نه زیات پوی بل څوک نشته، زه زیات پوی یم. او ټیک ده خبره، دروغ نه ده. ځکه عموما چې دا مولا نه د پوی تپوس کوي نو د علم د پوی تپوس نه کوي. د مولا نه څوک دا تپوس نه کوي چې تاله د پنچر چل درځي او که نه درځي. که یو سړی وي زما دا مولا صاحب ډېر لوی عالم دی او بل سوال وکړي چې څنګه لوی عالم دی، دی خو آسونو نه لانونه نه شي لانولی، دی خو پنچرې نه شي لګولی، دی خو ګلکاري نه شي کولی، دی خو لواري نه شي کولی، دی خو لروجو د پخولو په چل نه ورځي. نو ته به وایې ساده سړیا مولا ته چې زه لوی عالم ویم د دین او د شریعت په اعتبار ویم. نو چې موسی علیه السلام وی او زما نه زیات بل عالم کوئی نشته نو د شریعت په اعتبار هغې کسانو ته تپوس هم په دې بنیاد کړی او واقعي د شریعت په رڼا کې پیغمبر د ټولو نه زیات پوهې ځکه پیغمبر د امت استاذ وي، د استاذ پوهه زیاتی. پیغمبر د الله نه راځي امت ته یې رسوي، نو چې څوک د الله ډایرک شاګرد دی نو پوهه زیات دی. پیغمبر ته چې کله مشکل راشي نو الله ته رجوع کوي، نو یا الله ډایرک پوهه ورکوي او یا جبریل رالیږي هغې پوهه. مونږ خو داسې نه یو، مونږ خو فاسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون چې نه پوهېږي د پوهې نه به تپوس کوي. پیغمبر د پوهې نه په شریعت کې تپوس نه کوي. نو خبره بلکل 100% ټیک وه چې په دې امت کې د شریعت په پوهه کې زما نه زیات بل څوک نشته، لیکن تعبیر ټیک نو، الفاظ برابر نو. پکار دا و چې داسې ویلې وي چې الله ورسوله اعلم، الله اعلم، الله ښه پوهېږي زه نه پوهېږم. پکار داسې به نه وی چې زما نه زیات پوهې بل څوک نشته. اوس هم ګورې ډېر زموږ ملایان صاحبان، ما پرون نابل وځم په دوره کې طالبانو ته وویل مې زموږ بعضې ملایان صاحبان د قبر ګوړي دي ګوړي دننه پکې قبر پروت دی چې تپوس ترې مسالې وکړې وایي پلانکي ملا خو دا وي وایي ما سره کدو پاڼې ویلې دي، ما د توتانو پاڼې ویلې دي، اپه څه پوهېږي. دا خبره انتهایی خطرناکه. د حضرت امام مالک غوندې لوی سړي نه د 50 مسلو تپوس وکړو، په 3 کې جواب ورکړه، 40 کې ویې نه پوهېږم. بل ځای تېره 40 مسلو تپوس شوی دی، په 4 کې جواب ورکړه، باقیو کې ویې لا ادري نه پوهېږم. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه د مسلې تپوس شوی دی، په بعضو کې جواب ورکړه او بعضو کې ویې نه پوهېږم. د حضور پاک نه تپوس شوی دی، یسألونک عن الروح، رسول الله مبارک جواب ورنکړه، انتظار د وحی وکړو چې الله وحی نازله کړو، جواب یې ورکړ. قل ما اسألکم علیه من اجر وما انا من المتکلفین. دې خلکو ته ووایه چې زه ګورئ تاسو نه پیسې مزدوري په دې دین نه، وما انا من المتکلفین، او زه متصنعین فی الجواب د ځانه جواب نه جوړوم چې الله راته څه ووایي نو هغه جواب بدلوي. نو قبر ډېر خطرناک شی دی، په دې الله خفه کېږي. الله دې د قبر نه وساتي. نو حضرت موسی علیه السلام قبر نه دی کړی. تکبر خو ګناه کبیره ده او انبیا د ګناهونو نه معصوم او پاک دي، خو تعبیر ټیک نو، الله ته خوښ نه شو. داسې به وویم پکار دا و چې دی ویلې وي چې الله ښه پوهېږي، وایي نه زما نه زیات پوهې نشته. نو الله ورته بلا ولې نه، ستا نه یو انسان زیات پوهې شته. عبدنا خضر، زموږ یو بنده دی، حضور پاک فرمایي او خضر یې نوم. تا سره صرف د شریعت علم دی، هغه له ما د شریعت علم هم ورکړی دی. وآتیناه من لدنا علما او آتیناه رحمة من عندنا، د شریعت علم او د شریعت د علم نه علاوه هغه له مې د امور تکوینیه او بعضو علم هم ورکړی. بس موسی علیه السلام وایي ښه زما نه زیات پوهې دی، وایي او
وی ته د ملاقات چې څه زده کړه دی رب کیف اللقاء به د ده سره به ملاقات څنګه کېږي اوس ګوره جذبه پیدا شو اوس د دې نه چې کوم حکمتونه دی هغه وباسه یو چې دنه څوک تپوس وکړي چې ستا نه لوی عالم بل شته ته به وایې الله ته پته ډېر دي څنګه کوټې عالم ته داسې وایه پیغمبر نه تپوس وشي هغه دې وایي الله عالم دا به نه وایي چې د ما نه زیات کوئی بل څوک نشته دا به نه وایي چې ما نه توتانو پاڼې ویلې ما د کدو پاڼې ویلې دا بل په څه پوهېږي چې پوهېږم خو زه پوهېږم مولیان دې خبردار شي دا الفاظ دې بلکل فوق كل ذي علم عليم قرآن وي ده هر وينا زياد ويشتا زمون بس علم زمون ده استاذان ومولانا عبد الحق صاحب رحمة الله مفتي فريد صاحب رحمة الله زمون باباجي مولانا شهزاده صاحب رحمة الله ده بر صغير پاکوهید ده زمکه ده پاس او ده اسمان لاندې په دغه زمانه کې لوی عالم علامه شمس الحق افغاني رحمة الله انور شاه کشمیری امام رازی امام غزالی دا علما زموږ په څه علم هغه پښتنو خبرې پړندو کې دی یوې سترګې پاتې دا به نه وي دویم دا چې طلب د علم پکې که لوی سړی وي او یو مسله درته پته ولګي چې زما نه دې بل سره زیاته پوهه ده طلب دې ترې وکړي یا کتاب دې وګوري مطالعه دې وکړي علم د استاد نه حاصلېږي او بعضې اوقاتو کې چې سړي علم کړي وي او سند یې اخیستی نو هغه د کتاب نه علم حاصل وکړي دا به ټول علما د حدیثو شرح ګوري او تفسیرونه ګوري داسې به نه کېږي دا د موسی علیه السلام د دې نه تپوس وکړه یا الله د سره به څنګه ملاقات کوم چې دې څه زده کړمه څومره لوی عالم دی موسی علیه السلام د تورات عالم دی څومره لویه پوهه خدای ورکړې ده لیکن بیا هم طلب د علم کوي نو تالم پکار دی چې طلب د علم وکړي او رسول الله مبارک د قرآن شریف کې الله فرمایي مونږ ته اورئ وقل رب زدني علما الله نه سوال کوه چې خدای زما پوهه زیاته کړه الله ورته وایي ځان سره به یو کب والي ابه یو تیلی کې واچوي ریت کړی کب او حیث ما فقدت الحوت فهو سما چې کوم ځای د نه کب ورک شو دقه ځای به هغی الله په کوم طرف روان شم مجمع البحرین د دوو دریابونو سنگم چې کوم ځای دوه دریابونه یو ځای شوي معلمان پکې متعدد اقوال لیکي خو راجح قول دا دی چې دا دوه دریابونه څوک بحر فارس او بحر هند یادوي ډېر لرې دي هغې ته په میاشتو مزل دی د موسی علیه السلام د علاقې څوک بل یادوي دا بحر قلزم دی مصر سره خوا کې بحر قلزم یو ځای دوه شوی دی او بیا دا دواړه یو ځای شوي دي یو ځای کې حقه ځای ورته یادوي دوه دریابونه چې کوم ځای ستا د علاقه کې نږدې دي او یو ځای شوي دي هلته ځه هلته یې ورته ځای ونښو چې کوم ځای کب د نه روغ شو نو دقه هلته به هغه سړي وي نو خپل شاګرد ته وایي یوشع ابن نون ته اذ قال موسی لفتاه خپل هلک شاګرد یې ځان سره واخېست دا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین بس زه نور نه ټینګېږم ځم زه چې زه بچې زه به هغه ځای ته ځان رسوم چې الله ښودلی دی او امضی حقبا تر څو چې مې نه موندلې نو په کلونو سوونو مزل به کوم اتیا کاله نه چې په سوونو کلونه مزل به کوم خو ځان به دغه سړي له رسوم چې زما نه زیاته پوهه ده ورسره چې د دې پوهه حاصل دا صفت زموږ د حضور پاک په صحابو کې موجود یو صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص صحابي حضرت جابر ابن عبدالله انصاري شام ته تللی دی د مدینې نه د میاشتو په مزل شام ته صرف د رسول الله مبارک ته یو حدیث یو صحابي سره د پیغمبر مبارک یو حدیثو یو میاشت نه زیات مزل یو مسیرت شهر او فی روایت 10 میاشتې نه زیات سرودې د پاس چې ورسېدل ته سړي د دروازه وواله اوله راووته وایي زه میلمه یم او د مدینې نه راغلی وایي راځه راکوشي وایي نه تا سره د پیغمبر مبارک یو حدیث دی هغه اورم بیا ځم وایي نه
راکوشه وی څوک یې بچې کوم ځای نه بابا راغلی وی انا جابر بن عبدالله وی جابر ابن عبدالله وی اوهو د حضور پاک صحابي جابر وی اوهو تا چېرته پرېږدم راپوس شه ته خو د پیغمبر د څنګلې د ناستې ملګری پاتې شوې ته خو د پیغمبر سره په جهادونو کې یو ځای تا چېرته پرېږدم څنګه راغلې وی یو کار وکړه کوزېږم خو یو شر یو حدیث ستا نه ماته مې چا ویلي دي چې تا سره یو حدیث دی راته ووایه وي ته کوشه وي نه 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 پته نشته چې ته کور ته لاړ شې یا ته مړ شې یا زه مړ شم حدیث پاتې نه شي لا والله ته هغه حدیث ووایه درسته و بیا کوزېږم نو هغه حدیث یې وته یو حدیث پسې مدان موږ تاسو ته په جومات کې دننه د پیغمبر حدیث ملاویږي موږ نه راځو چې کېږي موږ تاسو ته په مقبره کې په جومات کې عالم لګیا دی د رسول الله مبارک حدیث وایي موږ په خپلو حجرو کې او بیټکونو کې او دوکانونو کې او په ځمکو کاروبارونو کې ناست یو موږ پروا نه ساتو چې د پیغمبر حدیث بیانېږي یاد وساتئ څوک اورئ او که څوک وینئ په دلته ناست یو که بیان اورئ چې کوم ځای د نبي علیه السلام مبارک خبره کېږي او حدیث بیانېږي غور سره مزل ورپسې کوئ پخواني مشرانو چې کوم ځای به خلکو به ورته مولود شریف وي او د عالم بیان به یقین په خدای که د کلي د یو سر نه بل سر پورې به خلک تل او د شپې به ورته ټوله شپه ناست و هغه به یې اورېدل داسې ده علاقه اشو ختم ښځې به ورته په کوټو ناستې وې او د علماو بیانونه به یې اورېدل نه صبرېږم در څو چې ملاقات نه شوې نه ځم شاګرد یې ځان سره روان یوشع ابن نون دا څوک و دی شاګرد بعض علما وایي چې دا د موسی علیه السلام خلیفه و او وروسته دله خدای نبوت ورکړی او څوک وایي چې نه نبوت ورته نه دی میلاو بهر کې ورسره روان شو تیلی کې خوراک هم واچو دغه چې کوم کب رویت ورته الله یاد کړی هغه یې هم واخیسته روان شو بله حکمت مسله ترې څه معلومېږي چې په سفر دی ملګري به بوځي بلکې رسول الله مبارک فرمایي الراکب شیطان والراکبان شیطانان والثلاثة رکب چې زه درې ځه بهتره ده دا مختلف سفرونه دي کله یو قسم بوتلی شي کله رسول الله مبارک ځان سره په سفر یوازې عبدالله ابن مسعود هم بوتلی چې اوږد سفر یې درې ځه او که لنډ سفر یې نو دوه کسه ځان سره ملګري او که مختصر یې یوازې خیر دې بیا تلی شي نو دا په مختلفو اسپارو باندې محمول نو ځان سره یې ملګري واخیست روان شو تلل اقا ځای ته ورسېدل چې کوم ځای ورته د دوو دریابونو سنگم چې دوه دریابونه کوم ځای یو ځای کېږي هلته ورسېدل هلته یو کاڼي ته سر ولګو وده شو شاګرد یوشع ابن نون یا اوده دی مخکې راپاڅېده یا ویښ دی خو موسی علیه السلام تیږې ته سر یې ښودی دی اوده دی خو چې شاګرد یې مخکې راپاڅېده نو اوږې و نو شاګرد یې تیلی کولاو کړه چې تیلی نه خوراک راوالم خو چې تیلی یې سینګ کولاو کړه نو هغه چې کوم د نښې دپاره یې کب ځان سره وړی و رویت کړی کب هغه ټوپ کړی و دریاب ته اوچت شو دریاب ته یې ورټوپ او قرآن شریف کې الله فرمایي فاتخذ سبیله فی البحر سربا پس دریاب کې یو سورنګ جوړ کړ لکه واوره کې چې څنګه سورنګ وي واوره وکنې واوره خو مو بدي یو سورنګ پکې جوړ کې دغه رنګې په دریاب کې یو سورنګ جوړ شو مکمل سورنګ بعض علماء لا دام لیکلي دي چې دغلته کې یو چینه وه عین الحیات ورته حدیثو کې نشته بعض علماء لیکلي دي نو وایي د هغې چینې نه هغه اوبه راغېستې څکلې یې نو د هغې نه څه څاڅکي په دې کب ور پرېوتل نو هغه چینه کې دا خاصیت دی چې په کوم سیند د هغې اوبه ور پرېوځي نو هغه کې ژوند پیدا کوي خو خیر حدیثو کې دا نشته زه به لنډ ده ویم چې دا د موسی علیه السلام معجزه وه ده دریاب ته سور کړي کب ټوپ کړې دریاب کې سورنګ جوړ شو یوشع ابن نون په دې سوچ کې دی چې موسی علیه السلام راپاڅېده هل به ورته ویم چې دا خو ناشنا کار کب جمدې کېدل دا هم ناشنا د تیلی نه ټوپوال دا دویمه معجزه او بیا په دریاب کې هغه سورنګ جوړول باقاعده او رکوټې سورنګ هم نو ګوتې یې داسې کړې اول داسې رکوټې ورو ورو غټېده دومره غټ سورنګ ته جوړ شو حافظ ابن حجر وایي چې سړی پکې تېرېدی دا حال به ویم چې
موسی علیه السلام راویښ شو شاګرد نه خدای خبره یې راکړه تا ولې دا ویلې دي چې د ما نه زیات کوئی بل څوک نشته ودرېږه لږ دې وکړه فمضى بقیة یومهما ولیله دقه ورځ چې څومره پاتې وه شپه څونه پاتې وه روان دي خبر نه یېره شو خبره یو ځای ته ورسېدل ښه مزل یې وکړه نو شاګرد ته وایي آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا هلکه ته راوړه هغه ناشته غرمې نه مخکې چې کوم خوراک خلک خوري ناشته ورته وایي راکړه هغه ناشته هغه سبانارې هغه خوراک ستړي شو یار راکړه چې ویې ناشته راکړه او شاګرد تیلی ته ګوتې کړې اوهو استاد جي ما نه خو یېرو وما انسانیه الا الشیطان ان اذکره شیطان راتنه یېر کړه ښه کار دی ورته راپرېږدي دا الله راچوي رسول الله مبارک فرمایي د انسان زړه ته یو ښه فرشته ناسته ده بل خوا شیطان ناست دا شیطان ورته د غلط سوچونه اچوي دا خفه کول کار کوي او دا فرشته ورته نیکي اچوي نو چې نیک خبره ستا له راشي د خوشحالۍ راشي پوه شه چې دا د الله د فرشتې د ماړه ته راواچوله او چې د تکلیف او د مصیبت راشي نو پوه شه چې دا د شیطان هغه وسوسه ده نو هغه ورته ووایي شیطان رانه یېر کړه الله خو مونږ نه کړی بېزار پیغمبر ولې خفه کوي دا شیطان دا څوک کړه اوهو ارأیت اذ اوینا الی الصخرة تیږې ته چې مونږ ډډه ووهله نو هغه کب خو دریاب ته ټوپ کړلی او شیطان یې راکړه موسی علیه السلام ډېر غوسه ناک دی هغه ته پته وه چې ما ویلي دي چې زما نه زیات کوی نشته نو الله لږ کړو راکوي که دا نه وې که نه نو سوک به یې ورکړی موسی علیه السلام په یو سوک سړی وجلی فارتد على آثارهما قصصا ویځې کې واپس را روان شو ذلک ما کنا نبغي دا مونږ چې کوم ځای پسې راتلو طلب هم کوو همدغه ځای او علما لیکي د حدیث په رڼا کې چې موسی علیه السلام چې دغه خپل ځای ته ورسېد هغې پورې نو ستړی شوی د ملګري د خاطره سم لا ډډه وواله بعضې وخت بنده ستړي نه خو بیا هم څه ناسه بیا لکه لږ پرېوځي یو کوټی چې دې نه واوړېد نو ستړی شو چې واپس څنګه راغی سورنګ و نو امام بخاري عیني فتح الباري لیکلی دي په هغه سورنګ کې دواړه ورننوتل چې دا سورنګ جوړ شو دا یو لاره ده ورننوتل تلل 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 خو دریاب نه خدای سورنګ جوړ کړی دی مخامخ یو جزیره و هغې ته پورې وتل فاذا عبد من عبادنا زموږ د بندګانو نه یو بنده او رسول الله مبارک فرمایي څادر کې ځان پټ کړی و نیم څادر یې د خپو لاندې او نیم د سر لاندې دې چې څنګه ور ورسېدل دا سوچ یې وکړه چې اوږده دي که ویښ دی که له ویښه مې بنده څادر ته وکړې وي السلام علیکم او ویښو هغه سر څارګند کړه انا بارضک السلام دلته سلام تاسو څه پېژنئ د علاقه کې خو په سلام په آدابو څوک نه پوهېږي دلته خو څوک سلامونه نه وایي دا سلام دې څنګه وایي هغه ورته وایي انا موسی زه موسی یم پیغمبر یم ځکه مې وی موسی بني اسرائیل د بني اسرائیلو پیغمبر موسی وی نعم هم حق د بني اسرائیلو پیغمبر موسی یم پته ولګېده چې ده سره د غیب علم نه وګورئ حضرت خضر سره بعضې خلک وایي هغه سره د غیب علم خو نه که د غیب علم وی نو بیا به تپوس دې ولې کوو چې ته څوک یې سلام دې ولې واچه بیا خو به پېژندلی و که نه وی د بني اسرائیلو موسی یم څه له راغلی ورته وایي دې له راغلی یم چې تا سره یو علم دی او ما سره نشته چې هغه درنه زده او ورته څه وایي وی ای موسی تا له خدای یو علم درکړی دی ما سره نشته ستا د تورات علم ستا د شریعت علم ورته ولګېده که نه چې د غیب عالم نه تا سره کوم علم دی ما سره نشته ما سره چې کوم علم دی تا سره نشته دا امور تکوینی دي هغه امور چې سبا څه کېږي ما پې مخکې خدای خبروي میاشت پس څه کېږي زه ترې مخکې خبرېږم کال پس څه کېږي زه ترې مخکې خبرېږم کوم شی چې په دې ځمکه تا ته نه ښکاري وړاندې دی ما ته الله ښایي دا قسمه علم بې د اسبابو او د حالاتو نه اوس خو ډېر خلک دا معلوموي یو مشین کېږي په ځمکه لاندې ورته پته لګي دلته تیل دی دلته سونه ده خو دا د مشین په ذریعه دی
او حضرت خضر د مشین په ذریعه نه د الله د طرف نه هغه ته ورکړه شوې وه. څوک وایي د خدای ولي و، لیکن علماو راجح قول دا دی چې د الله پیغمبر. ولې قرآن شریف کې الله وایي وآتیناه من لدنا علما وآتیناه رحمة من عندنا وما فعلته بأمري. ماشومې وروسته وجلې دی، نو که دې ولي وي نو په الهام ته ماشوم نشي وجلی. معلومیږي دا چې دی پیغمبر دی، الله ورته وحی کړې ده او په وحی په ذریعه دا کارونه ته کولی شي. خیر دا ټولې خبرې چې یو ځای کې یوازې دا رحمت من عندنا یا من لدنا علما نه، دا ټول چې را یو ځای کې د دې نه علما معلوموي هم یقین د الله سره دی، خو غالبه دا ده چې دا د خدای پیغمبر. تا سره چې کوم علم دی ما سره نشته، ما سره چې کوم علم دی تا سره نشته. بس ټیک ده که نه چې تا سره علم دی هغه د نه زده کوم. فإنک لن تستطیع معي الصبر، ته ما سره صبر نشي. هغه به ظاهر کې تا ته یو شان ښکاري، مقصد به بل وي. ته پیغمبر یې، ته چېرته په هغې کې ټینګېدی شي. وایي نه زه زده کوم. وایي ښه نو یو شرط ته باندې ږدم چې که تا ته داسې یو کار د ما نه ولیده چې هغه ظاهر کې تا ته برابر نه ښکارېده، نو ته به صبر کوې. زه به یې وروسته پوهیږم، خو مخکې به ته صبر کوې، هغه به نه کوې. وایي ټیک شو. دې نه دا معلومېږي چې د ټولو نه زیات لوی علم چا سره دی؟ الله سره. موسی سره کوم علم دی علیه السلام هغه سره نشته، هغه سره کوم علم دی موسی علیه السلام سره نشته. دې نه دا معلومېږي چې یو کس غټ سړی وي د رکوټي نه هم زده کړه کولی شي، ځکه په دې د ټولو علماو اتفاق دی چې د موسی علیه السلام درجه د هغه نه زیاته ده. د یقیني پیغمبر او د لوی درجې پیغمبر دی. او حضرت خضر کې شک دی چې پیغمبر دی او که نه دی، راجح قول دا دی چې پیغمبر دی. نو د لوی سړی د رکوټي نه هم علم زده کولی شي. دې نه دا معلومېږي چې استاز باندې به اعتراض نه کوي. استاد در باندې شرط لګوي نو شرط پې لګولی شي. شاګرد ته وي در باندې شرط لګوم نو بلکل به دا د موسی علیه السلام یې شرط پې لګولی شي او په استاد به اعتراض نه کوي. که د استاد نه د شریعت خلاف کومه خبره ولیده نو خبره کولی شي، خو په طریقه. یو پیر صاحب دی او د هغه نه د شریعت خلاف خبره ولیدله نو سوال وکړه، خو په طریقه. کیدای شي تا ته د شریعت خلاف ښکاري او په حقیقت کې د شریعت خلاف. یا د استاد نه د شریعت خلاف ولیدله نو په طریقه پې سوال وکړه. کیدای شي تا ته د شریعت خلاف ښکاري او هغه د شریعت خلاف نه، تا ته غلطه رسېدلي. دواړه روان شو. یوشع څه شو؟ یا واپس ته لاړ یا هغه هم ورسره روان. خو په قرآن شریف کې د دوو کسو ذکر دی. نو خیر د شاګرد کله کله هم ذکر کېږي، ورسره ځي. چې روان شو رکبا فی السفینة، قرآن شریف کې الله فرمایي کشتۍ ته وخته. او د کشتۍ خلکو حضرت خضر وپېژانده چې دا خو زموږ د علاقې هغه نیک سړی دی، ناشنا ناشنا کارونه کوي. دا اوس څوک وایي د الیاس علیه السلام ورور، څوک وایي د آدم علیه السلام نوسی و، څوک وایي د یو بادشاهانو کې د بادشاه بچی تیر شوی دی. هېڅ پته نه لګي څوک دی، الله ته پته. خضر ورته ولې وایي چې په اوچ ځای به کېناسته نو چې پابسېد نو هلته به شینکۍ زرغونه شو. چې روان شو هغې وپېژاند، بس هغې ولې کشتۍ راغوستله او بې اجرته بې کرۍ یې کشتۍ ته وخېد. هغه زمانه کې اوس هم په دې افریقا کې د کشتۍ په سفر د یو ځای نه بل ځای ته خلک چې څنګه سواره شو، کشتۍ روانه شو، نور خورلۍ هم پکې دي او دوی وختل حضرت خضر. او دې وخت کې د کشتۍ په غاړه یو مرغۍ راله کېناسته او مخلوق یې ور دننه کړه او په هغې کې یو څاڅکي اوبه اوچتې کړې. حضرت خضر ورته څه وایي؟ مطلب یې دا و، مطلب چې تا زیات پوه یم. څه وایي ورته؟ وایي ای موسی زما او ستا علم او د دې ټول مخلوق علم چې یو ځای کې دا څاڅکی چې د دریاب نه اوچت دی دا به څومره وي؟ دا هېڅ شی نه دی، دومره هم نه دی د خدای د علم په مقابله کې لکه دا څاڅکی چې د دریاب په مقابله کې. دا یو څاڅکی د دریاب په مقابله کې هېڅ شی نه، هېڅ شی نه. دقه رنګې زما او ستا او د ټول مخلوق علم د خدای د علم په مقابله کې هېڅ شی نه دی. حضرت خضر یو ترخه راواغېسته یا تبر هر څه چې
ځای ورکړه او د کښتۍ نه یو تخته وویسته. موسی علیه السلام فورا ور ټوپ کړی، دا دې څوک ده؟ اخرقتها لتغرق اهلها، خلک غرق کې چې تخته یې ته وویسته، اوس به اوبه نه دننه شي او کښتۍ به غرق شي، موږ ټول به غرق شو. او زر موسی علیه السلام هلته یا څادر یا هر څه چې هغه هغه سوړه کې منډل چې اوبه رانځي. حضرت خضر هغه څادر اخوا وغورځو، دې خوا ودرېد. دا ته ما نه وې چې زه کوم کار کوم نو غږ به نه کې ویر مې شو صاحب، پوه شو چې دا کار د هغه علم لاندې کړی چې کوم علم له زه راغلی. اوس موسی علیه السلام به خامخا دا کار د پیغمبر مخکې چې شریعت خلاف کار کېږي او چپ نشي پاتې کېږي، خو بیا قانون ګرځي، دې ته تقریر وایي زموږ علما. نو موسی خو پیغمبر دی، هغه مخکې د کښتۍ نه تخته وځي او ده پې چپ پاتې شوی وی، بس قانون به و چې پردی کښتۍ ماته، قانون به و چې پردی کښتۍ غرقوه، قانون به و چې پردي مال ته نقصان رسوه. ځکه موسی د خپل شریعت په رڼا کې علیه السلام په اعتراض و، خو چې بیا هغه پوه شو چې اوهو واقعي زما د شریعت مطابق خو کار ټیک نه دی شوی، خو زه دله راغلی یم، د خپل هم څه شریعت شته. بس چپ شو، چې لاړل د کښتۍ نه کوز شو. فیضا غلام یولک یلعب مع الغلمان، ماشومانو سره یې لوبې کړې. حضرت خضر ورغی او یو ماشوم خشته ماشوم یې پکې راونیوه او دې سر لی وله په دواړو لاسونو زور ورکړ. پیغمبري طاقت خو وي چې زور یې ورکړ، سر یې وله چیپړ کړ او ماشوم یې مړ کړ. موسی علیه السلام کلک راونیوه، اقتلت نفسا زکیة بغیر نفس، دا دې څوک کړه؟ برنا حق دې ماشوم مړ کړ، برنا حق، خو دې ډېر غلط کار. اوس موسی علیه السلام به خامخا د اعتراض کوي، د هغه ورته ویلي هم دي نو دا به کوي. ولې؟ ځکه ماشوم وجل د شریعت مطابق ګناه ده، د موسی علیه السلام د شریعت مطابق دا ناجایز دي، او د پیغمبر مخکې څوک چې ناجایز کوي نو پیغمبر پې چپ نشي پاتې کېدی. که موسی علیه السلام چپ پاتې شوی وي بس دا د شریعت قانون به ګرځېدلی و چې ماشوم وجنه اسم پکې نشته. خو چې هغه ورته ووایي تا ته ما نه وې، یاره پته ولګېده چې دا زما شریعت جدا مسله ده او ستا جدا مسله ده. هغه زمانه کې به د یو پیغمبر شریعت په یو ځای کې و، د بل پیغمبر شریعت په بل ځای. یاره دا خو واقعي یاره وایي داسې کار دی چې که چېرته په درېیم ځل مې در باندې سوال وکړ نو بیا به نه کوم، یو ځل راته بیا سبب ډېره ښه ده. په لاره تل انطاکیې علاقې ته ورسېد، هلته یې د خلکو نه ډوډۍ وغوښته. هغه د جهان شوم پړق ډوډۍ ور نه کړه، چې ور یې نه کړه چې سار په هغه لاره تېرېدله لکه بېخه مده خو مېلمانه دي ورکړی که نو یو دیوال و کوږ او قریب و چې هغه غورځېدلی وجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه. حضرت خضر لاس ور مخامخ کو دیوال یې نیغ کړ، بالکل یې وله برابر کړ په یو لاس. موسی علیه السلام کلک ته منډه ونیوه، دا دې څوک بېګا دې په ډوډۍ وغوښته یې نه کړه، نو د خدای بنده چې دیوالونه نیغې نو په اجرت پرې ترې غوښتې ولاتخذنا علیه اجرا، نو موږ به پې اوس ځان له ډوډۍ غشتې وو، نو ډوډۍ به خوړلې وو. نو هغې ډوډۍ را نه کړه، مونږ وږي یو او ته دیوالونه دغسې نیغې مفتو کې خیراتي. هغه ورته وایي هذا فراق وبینک، بیجان زما ستا نه کېږي. روزانه جګړې خوند نه کوي چې شاګرد هر وخت په استاد ور ټوپ کوي او جګړه، په استاد ور ټوپ کوي او جګړه، په استاد ور ټوپ کوي او جګړه. کاکاجي زما ستا دا قصه نه کېږي، بس هذا فراق بیني و بین. ورېږه چې اوس دې وایي پوه کړمه، وایي کښتۍ چې مې ماته کړه، د کښتۍ نو یو ظالم بادشاه شاته ولاړ دی او په هغه د کښتۍ ور روانې دي او هغه اډر کړی دی، اعلان یې کړی دی چې د چا مروغه کښتۍ وي نو هغه په حق سرکار ذبح ده. او دا کښتۍ د لسو مسکینانو یتیمانانو څه پکې معذوره دي او څه پکې روغ دي، دغه یو کښتۍ سبب دی. فاردت ان اعیبها، نو ما دا عیبجنه کړه چې د بادشاه نه بچي. بادشاه اډر کړی و چې زه به روغه کښتۍ ضبط کوم، دا وله عیبجنه کوم چې د بادشاه نه بچي او دا غریبانان مې خپل کار وي، ځکه مې پکې تخته وویستله. واقعي اوس دا پویه ستا شته، تا ته الله وښوله، ما ته دا پته نشته. او هلک چې مې مړ که، دا هلک مې وله مړ که، د
د خدای په علم کې دا کافر که دا ماشوم لوی شوی وی نو د مور او پلار به ټول ځان سره کافران کړي دیم سرکشه به لویده او مور پلار به هم سرکشه کړي نو ما مړ کړه ما ته الله ووایي چې داسې هلک به لویږي نو دا مړ کړه دلته ما مړ د مارونو دې نه اندازه تاسو ولګوئ علما لیکي چې د هغې هلک په وجه الله پاک هغې مور او پلار له یو جینۍ ورکړه ته به بیا وایې چې دا خو پوه نه شو د هلک په ځای جینۍ هلک خو که جینۍ ښه وه د هلک په ځای وله جینۍ ورکړه نو زمونږ علماو لیکلي دي حدیثو کې نشته علماو لیکلي دي چې د هغه جینۍ په اولاد کې پرله پسې وروستو الله اویا پیغمبران پیدا اوس هغه هلک خو که هغه جینۍ ښه وه ګوره بعضې وخت کې مونږ د چا زوی مړ شي که نه نو مونږ ورته وایو مه خفه کېږه خفګان خو دی چې زوی دی مړ ممکن ده چې دې کې به خیر لکه هغه ماشوم یې په ماشوموالي کې مړ کړه که لوی شوی وي هغه هم کافر و مور پلار به هم کافران کړي نو چې ماشوم بچی دې مړ شي نو انا لله و انا الیه راجعون وایه ژړاګانې او فریادونه مه کوه ته نه پوهېږې الله ښه پوهېږي دې کې د خیر و چې دا ماشوم خدای په ماشوموالي کې مړ کړه که دا لوی شوی و دنه ډاکو جوړ شوی وي غل ته جوړ شوی وي سودخور ته جوړ شوی وي بدعمله ته جوړ شوی وي بیا به څه که دا ماشوم لوی شوی وي او قاتل ته جوړ شوی وي او قتلونه یې کول او ډاکې یې کول د مور او د پلار دپاره به لوی غم بیا به څه خو ماشوم مړ شو هم د جنت مرغۍ ده او د مور او پلار دپاره ښه شو هغه هلک خو د مور او پلار دپاره او که هغه جینۍ ښه خدای وله جینۍ بعضې وخت کې خلک خفه یاره ما له خو خدای جینۍ را کړه او ما له خو خدای جینۍ را کړه هلک را نه کړه مړه جینۍ ښه ده خفه کېږې همره دې زمانې د هلکانو نه خو زه یم چې جینکۍ ډېرې د دې زمانې هلکان د مور او پلار خدمت نه کوي جینۍ په پردي کور کې لګیا ده پردی خدمت کوي ډوډۍ پردی خوري جامه پردی خوري خشاک پردی استعمالي او دعاګانې مور او پلار ته کوي بشریان غوندې دوی باندې بس خشاک پنډ پلار له نشي راوړي بشریانه ته به څه کې بشا ګرځول یې هم ګران دي امینه بشریان باندې غوندې بچي باندې دی خو د سلو زرو جینکو نه بهتر داسې ده که نه ملغلره ده ملغلره امینه ملغلره دا چې کوم د رسول الله مبارک نعتونه وایي او ټول کور خو دی چلی داسې ده که نه داسې بهتره لکه مجتبي وکړه دونه بد هم دی دا نو دې زمانې هلکانو نه جینکۍ ښې دي پردي کور کې ناستې مور او پلار ته دعا کوي هلک خو چې کله دوڼدوڼی راوسته که دوڼدوڼی نو باس نو باباجي د به یو خبره کوله هغه به بیا وایي پلار مور اله او پلار بله او ښځه نعمت د خدای تعالی دې زمانې هغه دې زمانې نو جینۍ خدای ورکړه جینۍ کې څونه کمال و خدای دې څونه پیغمبران پیدا کړي ښه وی دیوال چې مې نیخ کړ د دیوال د یتیمانانو مسکینانو دو یتیمانان مسکینان فقیران وکانت تحته کنز لهما لاندې خزانه او ظاهر متبادل علما لیکي د سرو سپینو خزانه وه او پلار وله د دیوال لاندې پټی ښودی وه چې که دا خزانه ښکاره شي خو دا تربورانې دي نو پټی وله یې ښودی وه که د دوی لوی شي دا دیوال به خدای په څه طریقه وغورځوي او خپله خزانه به راوچته کړي نو ما ځکه دا دیوال ورته نیغ کړه که د اوسپنو دی وه نو دا خزانه تربورانو ته دا به لوی شي که خیر نو الله به وله بندوبست وکړي لکه اوس دې وله بندوبست وکړه خپله خزانه به راوباسي ورته یې څه او دا ولې دوه پیغمبران خدای راوستل او حضرت خضر باندې وله دیوال نیغ کړه قرآن شریف کې الله څه وایي وکانه ابوهما صالحا د دې هلکانو پلار نیک سړی تېر شوی او زموږ علماو لیکلي دي بعضې مفسرینو چې اووم پیړۍ کې پلار نیک سړی تېر شوی په دویمه کې په اوومه پیړۍ نیک سړی نو پلار چې نیکي کنه او زوی مسلماني ګورې دا پکې شرط دی که اسلام پکې نه د لوط علیه السلام ښځه کافره وه هېڅ فایده نه د نوح
نوح علیه السلام زوی کافر هیڅ فایده نه چې اسلام پکې وي نو نسب فایده ورکوي. اومه پیړۍ کې پلار نیک سړی تیر شوی و نو په اوم پوش کې د نوسو یې الله داسې مدد وکړو چې پیغمبر یې وله راوسته پیغمبران او دیوالې پرې د نیکانو د اولاد او په دې نسب کې یو اثر چلیږي، یو فایده چلیږي. د چا مور و پلار کې ډېر عبادتونه کړي، د چا نیا نیکه چې ډېر عبادتونه کړي، نو هغه اثرات د هغې په اولاد کې خامخا چلیږي. ښه بوټی چې هم وی که نه نو لاندې ښه بچه روباس، داسې ده که نه؟ او چې خراب بوټی وي نو لاندې ښه بچ نه روباس. پښتانه یو ټکې وي د پولنګي نه پولنګي پیدا کړي، نو خدای پاک یې په نسب کې ښه پیدا کوي. بهر کې اوس ورته حضرت خضر څه وایي؟ ای موسی هسې نه ستا دا ذهن کې را نه شي چې ګنې ما سره د غیب علم دی او زه ستا نه غټ عالم یم. نه، تا ځان ته ویلي وو نو ما لی راولېږل، زه دا نه وایم وما فعلته عن امري، دا مې په خپله نه دي کړې، دا ما ته الله پړه کې راوړي. پته ولګېده چې لوی علم چا سره دی؟ د الله سره دی. ذلك تعبیل ما لم تستطع علیه صبره، وایي دا هغه څیزونه چې تا پې صبر ونه کړی. څومره مسلې ترې راووتې. د نیکانو د بچو په قدر او عزت پکې احترام وکړه. حضرت خضر ته پته وه چې پلار یې نیکې نیک سړی تېر شوی دی، پته وه ورته، نو ځکه یې دا کار تا ته دا سبق درکوي چې د نیکانو د اولاد د زامنو د نوسو د کړوسو احترام بکې، قدر بکې، عزت بکې. تا ته دا سبق درکوي که چېرته زوی دې مړ شو انا لله ووایه، چغې مه وه، ته نه پوهېږې الله ښه پوهېږي. ماشوم مړ شو نابالغه، رسول الله مبارک فرمایي خدای به جنت درکړي. ممکن ده چې دا لوی شوې وې او دا ستا دپاره د کفر او د ګمراهۍ ذریعه جوړه شوې وه، ډاکو غلطې جوړ شوې وه. دا اوس خو دله د جنت مرغۍ شو، اوس خو ستا لپاره سفارشي شو. دا مه وایه چې ما له خدای لور راکړه چې ګنې لور خیر نه دی. نه، بعضې وخت کې د دوی په مقابله کې لور کې او دا به نه وی چې زما زیاته پویه ده او زما نه زیات پوی بل څوک نشته. فوق كل ذي علم علیم، دا هر پوی نه زیات پوی شته. عاجزي به ځان کې پیدا کې او تکبر کبر به بدن کې د دې حکمتونو د وجې نه رب العالمین دا واقعه د 15مې سپارې په آخر کې د 14مې سپارې په اول کې ذکر کړه چې موږ ته دا فایدې ورکړي. موږ کبر ونه کړو، لوی یې ونه کړو، په خپل علم او پویه ناز ونه کړو او طلب وکړو د علم د زده کړې. او که استاد را باندې څه شرطونه لګوي چې هغه موږ ومنو، او استاد اعتراضونه ونه کړو. د نیکانو د اولادو احترام او خیال وساتو. که ماشوموالي کې مړ شو موږ وایي الله ته ښه پوهېږي، زه په دې باندې نه پوهېږم. که جینۍ خدای دا هلک خدای درکړه نو په هغې به خفګان نه کېږي، چې هغې کې ستا خیر دعا وکړې. الله زموږ په حال رحم وکړي. خدای د فتنو نه، آفتونو، مصیبتونو نه په امن او امان کې وساتي. زموږ دلته په دې محله کې څه مړي شوي وو. یو خو دلته زموږ د دولي پتشاه لالا نوید دیرور د دولي پتشاه لالا دوی وفات شوي وو، او دلته کې ګلانې وفات شوي وو، زنومه الله دې وبخي، او پرون ظفر علي وفات شوي وو. دا باندې دعا ورته وکړئ چې الله د ټولو مغفرتونه نصیب کړي، الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، رب العالمین یې وارثان له صبر ورکړي او د نورو غمونو نه الله په امن او امان کې وساتي. الله تعالی د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او د قبر تیارې په ټولو باندې خدای پاک رڼا کړي او د ټولو بچو وارثانو له خدای پاک صبرونه ورکړي. نور ځایونو کې که څوک مردګان وفات دي الله دې ټول وبخي. چې څومره بیماران دي نو کې الله وله شفا ورکړي، الله روغ صحتونه ورکړي. پای دوستان دي هغې دعاګانې مختلف بیماران دي ورکړي. دعا وکړئ چې خدای پاک وله روغ صحت او شفا ورکړي. څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي، چاته څه پریشانۍ وي خدای پریشانۍ په خوشحالو بدله کړي. د چا یو بل سره روان دي دشمنۍ طرفګنۍ وي الله هغه په روغو باندې بدله کړي. د چا بچي دي خدای نارینه اولاد وله ورکړي، که د چا زامن دي خدای زامن وله ورکړي. یا الله د دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي، د دواړو جهانو د شرونو د فتنو د آفتونو نه په امن او امان کې وساتي. زموږ جومات کې یو ملګری دی، هغه څه کار شروع کړی، څه ټرینونو کې موږ سره تعاون وکړو، مدد وکړو. دعا ورته وکړئ چې الله د هغې
لاس واچوئ او کوم کار چې زموږ پاتې دی لږ غوندې کار پاتې دی اوس بره دعا وکړئ چې خدای پاک دا هم سرته ورسولی کړي او چې چا موږ سره په دې جومات کې په دې مدرسه کې څه تعاون کړی دا ځمکه چې کومه خویندو موږ ته بخلې ده ټولو له دې خدای د دنیا او د آخرت خوشحالۍ نصیبه کړي او پریشانونه د الله وساتي